د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خیبر پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ امنیتي چارواکي په دغه ولسوالۍ کې د سپرلي پر ګاډو د برید له پیښې وروسته تر دې مهاله د دواړو لورو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 102 کسانو ته رسیدلی دی. د کورمې ولسوالۍ پولیسو خبریالانو ته ویلي چې لا هم دغلته امنیتي وضعیت نه دی کابو شوی او د سني او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې روانې دي. په کورمه کې د روغتون سرچینو ویلي چې د شیعه سپرلیو پر ګاډیز کاروان د برید په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ 52 ته لوړ شو. د روغتون مسؤلانو ویلي چې د کورمې له بېلابېلو سیمو څخه د تازه پیښو په پایله کې روغتون ته د 2 کسانو مړي او 6 په ټپي حالت کې وروړل شوي دي. بلخوا د کورمې ولسوالۍ د پولیسو مسؤلان وایي د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د شیعه او سني مذهبو ترمنځ په روانو نښتو کې ټول ټال 102 کسان وژل شوي او 138 ټپیان شوي دي. همدارنګه له پاړه څخه سرچینې وایي چې په کورمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې انټرنیټي خدمتونه بند شوي او هلته ټول زده کړیز بنسټونه هم تړل شوي دي. د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې د اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د نړیوالې ټولنې په 34مه سیمه ایزه غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته په ریون تللی دی. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی پلاوی د ترکیې په رسمي بلنه یاده غونډه کې ګډون کوي. د اسلامي امارت پلاوی 13 شپه ترکیې ته رسیدلی او په دې غونډه کې به د ټولنې د کلني راپور له وړاندې کولو وروسته د اورګاډي او ترانسپورټي فعالیتونو د ښه والي، د پانګونې د جلبولو او د سیمې د هیوادونو د وروستیو لاسته راوړلو په اړه خبرې وکړي. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال به په یاده غونډه کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د فعالیتونو لاسته راوړنو، په افغانستان کې تر کار لاندې د اورګاډي پټلۍ پروژې، د سیمه ایزو کرښو نښلولو، د اوسپنې پټلۍ شبکې د پرمختګ او د راتلونکو پلانونو په اړه وینا وکړي. UIC د اوسپنې پټلۍ د ښه والي او د اوسپنې پټلۍ د پراختیا په برخه کې یوه نړیواله مسلکي ټولنه ده چې افغانستان د 2014 زیږدیز کال راهیسې د دغې ټولنې غړیتوب لري. د امریکا د کډوالۍ بنسټ مسؤلان وایي د هغو افغانانو شمیر چې د پاناما او کولمبیا پر پوله له یوې مهمې لارې څخه امریکا ته د رسیدو لپاره تیریږي د پام وړ ډیروالی موندلی دی. د دغه بنسټ له مخې له 2021 زیږدیز کال څخه وروسته د افغان کډوالو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. د دغه راپور له مخې چې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ خپور شو، د افغانانو شمیر له 2010 څخه تر 2020 زیږدیز کلونو پورې له 98 کسانو څخه په 2021 او 2024 زیږدیز کلونو کې 8294 کسانو ته لوړ شوی دی. امریکا ته د کډوالۍ د پام وړ ډیروالی په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی. د راپورونو له مخې د 2021 زیږدیز کال په اګست کې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته تر 8 میلیونو څخه ډیر کسان له افغانستان نه وتلي دي. دغه ډله ایزه کډوالي بې سارې بلل شوې ده. د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو بنسټ په تیرو 4 کلونو کې له 2021 څخه تر 2024 او له 2010 څخه تر 2020 زیږدیز کلونو په پرتله د ډارین درې له لارې د کډوالۍ ډیروالي ته کتنه کړې ده. دغه راپور همداراز له چین او ایران څخه امریکا ته په قاچاقي ډول د پناه غوښتونکو د شمیر د ډیروالي خبر ورکوي. په همدې موده کې د چینایي وګړو شمیر له 299 څخه 9,921 کسانو ته، د ایرانیانو شمیر له 1400 څخه 915 او د سوریایانو شمیر له 28 څخه 902 ته لوړ شوی دی. د امریکا سر څیړونکي په یو راپور کې لیکلي چې د وسلوالو مخالفانو بریدونه د اسلامي امارت لپاره جدي ګواښونه نه دي او اسلامي امارت توانیدلی چې په افغانستان کې خپله پوځي
او امنیتي واکمني وساتي. هغه وړاندوینه کړې اسلامي امارت د دې توان لري چې د یو بل کال لپاره نور هم دغه واکمني وساتي. د امریکا سر څیړونکي د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې له جولای څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان وضعیت ارزولی دی. دا راپور د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 15 خپور شو. همداراز په دغه راپور کې ټینګار شوی چې د خپلواکۍ او د مقاومت ډلو له بریدونو سره بیا هم اسلامي امارت تجدیدي ګواښ نه دی رامنځته کړی. د سر څیړونکي د راپور له مخې داعش خراسان توانېدلی چې له پولو بهر خپل ګواښونه ډیر کړي او په سیمه ایز او نړیوال ګواښ بدل شي. په دغه راپور کې له داعش خراسان سره د مقابلې لپاره د اسلامي امارت د وړتیا په اړه شک څرګند شوی دی. د امریکا د سر څیړونکي د راپور له مخې داعش خراسان شاوخوا 2000 ځواکونه لري او د اسلامي امارت له فشارونو سره دغه ډله خپل نفوذ او ځواک پراخوي. د امریکا سر څیړونکي راپور ورکړی چې القاعده په افغانستان کې پرته لدی چې پام ځان ته جلب کړي خپل فعالیت ته دوام ورکوي. اسلامي امارت ته نږدې رسنۍ المرصاد په یو شننه کې لیکلي چې پاکستان د خپل نیابتي ډلې داعش له لارې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د هزاره توکم پر وړاندې ځینې کارونه ترسره کړي. المرصاد لیکلي چې اسلامي امارت په چټکۍ سره دا وضعیت کنټرول کړ او د داعش د بریدونو مخه یې نیولې ده. د اسلامي امارت استخباراتو ته نږدې رسنۍ المرصاد د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د لیندۍ پر 6 په پاکستان کې روانه ناامني د پاوز د ناکامو تګلارو پایله ده تر سرلیک لاندې یو شننه خبره کړې. المرصاد په کورما کې روانو جګړو ته په اشاره سره لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادرسونو له لوري پر اسلامي امارت دا تور پوری کیږي چې دوی په پاکستان کې فرقه ایز تاوتریخوالي ته وده ورکوي. خدا به بنسټه دی. په دې شننه کې یادونه شوې چې اسلامي امارت په روانو حالاتو کې د ډله ایزو اختلافونو د ختمولو او مذهبي یووالي د ملاتړ لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. المرصاد لیکلي د دې پر ځای چې پاکستان پر نورو تورونه پوري کړي ورته پکار ده چې له خپلو ناکامو تګلارو څخه عبرت واخلي او د اسلامي امارت له بریالیو تجربو څخه زده کړه وکړي. د اسلامي امارت استخباراتو ته نږدې دې رسنۍ لیکلي چې پاکستانیو ادارو فرقه ایزې ډلې جوړې کړي دي او د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره یې کارولي دي. المرصاد په کورما کې د پاکستان پوځ پر دروازې د زینبیون بیرغ پورته کېدو په اړه لیکلي چې دا څنګه امکان لري د یو بل هیواد نیابتي ډله دې له خپل ژیړ بیرغ سره راپورته شي.